د دې جنگونو نه د ډېرو مرصاب اخلمه ما سره کور کې یو ټوپک ته پې رباب اخلمه د پرمختګ لاره لازم ده چې محدود وي زما زه څه بلا سوچونه وکړم چې کتاب اخلمه مور ته ولاړ یم د مینې اندازه یې اخلم لیونی شوی یم ناپونه د دریاب اخلمه درمان هغه یو تصویر ته مې نن ډېر وژړل هغه ولاړ چې یو زه ستا نه ګلاب اخلمه او چا په انتظار کې لکه مړی یم هسې نه خدایه چېرته ما پسې کارغان ناشي درمانه کور کې چې زما د واده ذکر وشي زمونږ په چم کې یو جینۍ باندې پیریان راشي ډېره مننه نیازک خان ته منیر بنیري ته مختار ایران ته د خپلې صوابۍ په خاوره باندې هرکلی وایم او د خپل ډېرې مودې یار مراد یوسفزي ډېره مننه چې داسې ښه پروګرام یې راجوړ کړو داسې ادبزوکو خلکو ته یې ودرولمه خبرې نه کوم شعرونه به ووایم چې ما ته یاد بني یو څو شعرونه چې راته ستونزه د پیسو د دوکانداره زندگی دلته په څو د دوکانداره په بدل کې ساګانې راله راکړه دا ګوتمه ګورې د سرو د دوکانداره په ښارونو کې د وینې ارزاني ده خو بس ګرانه د اوبو د دوکانداره دغه یو مشر فرمایش وکړو چې دومره غریب وم چې ګنډلو له ایستنه نه وه دومره غریب وم چې ګنډلو له ایستنه نه وه بلا موده زما کمیس پورې لمنه نه وه غریبي داسې چې ازغې یم په ازغې وباسم قسمت مې داسې چې په ټولو کلي کې غنه نه وه سبلا ګران دي د پردي جیب نه پیسې وباسل نن مې لیدل د یو مزدور د لاس سرمنه نه وه د خپل احساس د سوري لاندې مې دمه وکړله د ښار کوڅې ټولې پخې وې چېرته ونه نه وه درمانه تلې مې کدې ته م واپس راغلمه په دې خبره چې د مور راته بښنه نه وه هسې بانې کوم چې دی له ځمه غی له ځمه زه به تر څو پورې دی بندې دروازې له ځمه ته کور ته ورشه ستا ډولۍ له به اوس خلک راځي ناوخته کېږي زه به خپلې جنازې له ځمه ما له افسوس راشي چې حق د خپلې خور نه مني هغه راپاسې وایي حج له ځمه عمرې له ځمه لاعلاجه د خپل زړه شي لکه زه وایي زه داسې تشي لکه زه منځ کې ګیر شي د کعبې او د هغې حق حیرانه په مانځه شي لکه زه ایمان راته معلوم دی هم ذات ما ته معلوم دی ایمان راته معلوم دی هم ذات ما ته معلوم دی په دې ښار کې د هر سړي اوقات ما ته معلوم دی خبر یم په تعلق په بیا له داره راکوزېږي ګنې نو هر یو کس د واردات ما ته معلوم دی زړونه وړل د خاک نشینو کار دی د ځان نه ورک سړی نشي وړی انسانیت درمانه درون بار دی چې هر یو سپک سړی نشي وړی او کلونه شاته د روان شوي ښار منظر وړی وم زه یو ورځ د خپلو اوښکو سمندر وړی وم مونږ ساده خیل او دلته هر سړی دوه مخې سړی خلک اوبه وړل او زه پکې باور وړی وم جوړ راله قلم کړه د ټوپک د دې شپېلۍ پلاره د کندهار نه راله جوړه که تختۍ جوړ راله قلم کړه د ټوپک د دې شپېلۍ پلاره د کندهار نه راله جوړه که تختۍ دغه کمربندو نه دې جوړې شي بستې دغه کمربندو نه دې جوړې شي بستې دغه د مورچو خواري دې وشي په ښوونځی او ښه نه کوي چې ما سره دې روانه د دغې ښه نه کوي چې ما سره دې روانه د دغې دنیا د محبت په سر ودانه د دغې او زړه ښکته پورته مه کوه زما بشي ته ښه خبره مې د خدای سره روانه ده د دغې یریدمه د تاوان نه په بازار کې زه پټ شوی وم له ځان نه په بازار کې څه پیسې په ما اوس هم وې راپورې غلی تېر شوم یو دوکان نه په بازار کې په خالي جیب مې بوتل او چکر له بیا زه پټ شوم د درمان نه په بازار کې مننه او بدل د هر چا د جوسي رنګ دی او زما د رنګ په شان د شپې رنګ دی زما د تور رنګ پسې ولې خاندې ظالمه تور خو د کعبې رنګ دی ما اخیری غزل دی چې ما که یاد نه کړې نو حالاتو راګیر کړی یم ما که یاد نه کړې نو حالاتو راګیر کړی یم حیران په دې یم چې تا څنګه هیر کړی یم د ثوابۍ په مضافاتو کې مې مه لټوه یاره حالاتو نن سبا د بنیر کړی یم د
د ثوابۍ په مضافاتو کې مې ملټوه یاره حالاتو نن سبا د بنیر کړی یمه زما د ژوند دعا کوئ ګنې بربنډ به وي ټول زما د ژوند دعا کوئ ګنې بربنډ به وي ټول زه د کور خلکو د خپل ځان نه چاپېر کړی یمه زما د ژوند دعا کوئ ګنې بربنډ به وي ټول زه د کور خلکو د خپل ځان نه چاپېر کړی یمه که ستا په غږ باندې مې یاره اواز در نه کړلو پویه شه بیا به د غربت بلا تېر کړی یمه که ستا په غږ باندې مې یاره اواز در نه کړلو پویه شه بیا به د غربت بلا تېر کړی یمه زه د هوا پر رحم پروت یم چې چېرته به وي زه د هوا پر رحم پروت یم چې چېرته مې وړي درمانه وخت لکه د پاڼې په څېر کړی یمه ډېره مننه ډېر